د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به موږ بې وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، موږ به نن د یوکرین او د روسیې دا کومه جګړه چې روانه ده په دې او ورسره به د پی ټي ایم په اړه تفصیلي معلومات درکوو انشاءالله تعالی. او په دې باندې به موږ درې واړه خپل نظرونه له تاسو سره شریکو. تر پایه له موږ سره اوسئ. لومړی به زه دغې خبرې په دغه د یوکرین او د روسیې په جګړه باندې وکړم. پرون پرې ما پوره معلومات درکړي وو چې هغه یوکرین په اول د جون په روسیه کې دننه د کنټینرو د لارې هغې هغه خپل ډرون میزایل وړي وو، بیا هغه د کنټینرو سر واش شوی او د هغې نه هغه په مصنوعي ځیرکتیا باندې هغې هغه ډرون نه تلي وو او په مختلفو هوایي میدانونو باندې هغه باندې بمباري کړې وه او د تقریبا د روسیه تر 40 الوتکو پورې چې دي هغه ولا د منځه وړي دي او هغه الوتکې چې وي ډېرې قیمتي وي او تقریبا 7 میلیارده چې 20 میلیونه ډالر کېږي د دې زیان یې روسیه ته رسولی دی. او روسیه تقریبا 30% خلک ځینې شنونکي وایي چې 30% د دوی هوایي ځواک چې دی هغه کمزوری شوی دی. 90% خو هم ډېر ښه دی. نو په دې باندې پیوټین چې دی هغه ډېر زیات په غوسه شوی او قهرجن شوی او ویل چې د دې غچ به هغه حتما اخلي. دا غچ به دا څه رقم اخلي، نو دا هم ټولې نړۍ ته یو خطر پېښوي، ځکه چې دومره تاوان چې روسیه ولیدو نو د دې به هم یو حمله کوي. نو دغه حمله به یا داسې چې دغه کوم روایتي ساز سامان چې هغه د هغې نه به کار اخلي او یا به د اتومي سلاح نه کار اخلي. نو دغه بیا وروسته معلوم شي. نو که جګړه کې څومره چې ډېر تاوان کېږي، بیا دغه د اتومي جګړې طرف ته تګ چې دی هغه به حتمي کېږي. نو الله دې وکړي چې دغه زیان په دغه جګړو کې کم شي، ځکه دا د انسانیت دپاره تباهي ده او بربادي ده. دې کې د ټول انسانیت بربادي ده. که چېرته دغه اتومي جګړه وشي، درېیمه نړیواله جګړه، نو په دې کې ټولې دنیا انسانیت ته پکې زیان دی. دنیا به ډېره وروسته لاړه شي. بیا د دې جګړې نه وروسته که څوک پاتې شي، نو هغه به ډېر یو عجیبه ژوند وي چې هغوی بیا تېروي د مرضونو، د ولږې او دغه شانته د مختلفو قسم نورو مشکلاتو سره به وي. هغه که څوک دې ژوندي پاتې شول چېرته، نو الله دې دغه جګړه نه کوي. خو حالات چې دغه طرف ته ځي، ځکه اروپایان امریکا کلک د یوکرین شاته ولاړ دي، ځکه یوکرین چې دی په تنهایي یا یوازني باندې دا کار نشو کولی. خو د دوی سره شاته قوي دغه د اروپایي هیوادونو استخبارات، د امریکا استخبارات او دغه شانته د دوی هغه ټکنالوژي او پرمختللې وسلې چې دي دا ورسره د ملګري دي. نو دا خپله دې کې خو ځکه دا اروپایان د دې نه هم ډارېږي که چېرته روسان همدغه شانته پر مخ باندې روان دي، نو دوی بیا ډارېږي چې داسې نه چې دغه د روسیې بېرته زموږ سرحدونو ته راورسېږي. نو دوی چې په هر رقم وي، ځکه د دوی نه د یوکرین نه دوی ملاتړ کوي، ځکه شاید خپل اغراض او مقصدونه دي، خپلې موخې دي. داسې نه چې دوی هسې د یوکرین نه ملاتړ کوي، ځکه ولې د یو بل هېواد نه ولې ملاتړ نه کوي. لکه اوس دغه جګړه چې په دغه د فلسطین او د معنی چې دا څومره د اسرائیل ظلم کوي، دغلته خو دوی بیا روسان دومره لکه دغه نه کوي، د اروپایي هېوادونه هلته مرسته نه کوي، بل شی نه کوي، ځکه انسانیت هلته هم دغه کېږي او ته زیان رسېږي. انسانان برباد شولو، ماشومان پکې هلاک شولو، خو دوی هلته نه کوي. مګر دلته چې دی دلته خپل موخې دي، خپل مقصدونه دي، نو د هغې په خاطر باندې کار کوي. په دویم کې ما غوښتل دغه پی ټي ایم باندې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې اصلا دغه ته دوی ته پی ټي ایم وایي، یعنې پښتون مومنټ یا پښتون تحفظ مومنټ چې دوی ورته دغه نوم ورکړی و. نو دغه باندې لږې خبرې کوو. دا په کوم کال کې جوړ شو، ولې جوړ شو، د کومو موخو دپاره جوړ شو، آیا په هغه موخو کې دوی بریالي شولو یا ورسېدل هغه موخو ته، که لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. نو په دې به در سره زه دغه د پاور پوینټ پرزنټیشن له تاسو سره شریکوم. خو دا به وي چې علي وزیر شو چې دغه دپاره باید موږ خپل که په داخل کې د پښتونخوا څوک غږ نشي پورته کولی، موږ باید همیشه د رسنیو د لارې د هغې د خلاصون، د هغې د ازادۍ دپاره دغه غږ پورته کړو، ځکه چې هغه د پښتنو په خاطر باندې، د پښتنو د حقوقو، د پښتنو د ژبې، د پښتو ژبې او د ټولو دپاره هغه قرباني ورکوي او په زندان کې دی. نو د هغې دپاره به هم خپل غږ پورته کوو. ټول پښتانو ته باید غږ پورته کړي. دلته خو ته موږ ډېر لاریونونه کړي دي، دلته چې دا موږ څو دا اوس چې دا 3 کسان موږ یو څو دا مو نور موږ سره ډېر افغانان د هغې د خلاصون، د هغې د ازادۍ دپاره موږ
دلته لاریونونه کړي دي په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته د هغې غږ موږ پورته کوو ځکه چې هغه یو علت لري، ځکه چې هغه د پښتنو د حق دپاره، د پښتونولۍ دپاره، د پښتو ژبې دپاره او ورو ورو په خلکو کې هغه د شعور د بیدارولو دپاره کار کوي، نه چې په راتلونکي کې د لوی افغانستان د جوړښت دپاره هم کار کوي. خو اوس هلته په زغرده باندې څوک دا خبره نشي کولی، ځکه په دې ټول پوهېږي څوک دا خبره کوي هلته ظالم فوز دی د پنجاب، هغې پورته کوي یا یې وژني یا یې زنداني کوي او په هر رقم باندې هغې ته یو قسم نه یو قسم تکلیفونه رسوي، خپلوانو ته یې ول رسوي. نو ځکه دا یو مشکل کار دی. ورو ورو په اول به لومړی باید موږ په دغه خلکو کې پوهاوی راولو، ځکه هلته د پنجاب نصاب، د پنجاب دغه میډیا ډېر زیات کار کړی دی. نو دغه خلکو چې دی د پی ټي ایم دویم دغه خلکو کې دغه شعور پکې بیداره کړو د خپلواکۍ دپاره، د خپل ازادۍ دپاره. صحیح د هغې په لومړی کې هغې ویل چې موږ د آیین مطابق پر مخ باندې ځو، ځکه هغې دې په خاطر باندې ډارېدل که اوس د خپلواکۍ غږ په هغه وخت کې نشي پورته کولی، مشکلاتو ته ډېر وو. نو اول باید خلکو کې دغه بیداري راولي، په خلکو کې دا شعور راولي نه چې ستاسې خاوره چې دا د پنجاب په قبضه کې ده، ستاسې وسایل دي، ستاسې ژبه ده، په دې ټول باندې پنجاب قابض دی. نو هغه ورو ورو په خلکو کې دغه شعور راتلو نه وروسته به دوی ازادېږي. زه به دا د پی ټي مطلب پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتون تحفظ مومنټ یو سوله ایزه مدني مبارزه ده. زه به دا لږ لوی کما، ځکه دا چې لوی شي نو انشاءالله تعالی به بیا به ماته هم ښه ښکاره شي او لږ به دغه شي اسانه هم شي. نو دا چې دی یو سوله ایزه مدني مبارزه وړاندې کوونکی عمر بورا زماني پېژندنه پی ټي ایم رسمي بڼه په 2013 کال کې د نقیب الله مسعود تر وژنې وروسته دا د دې بنسټ کېښودل شو، دا جوړ شو. د هغې نه مخکې دا د مسعود تحریک مومنټ په نوم باندې و، بیا د هغې د پښتون تحریک مومنټ ویله ورکړو. بیا چې موخه څه وه د پښتنو انساني حقونو دفاع، دا یې لومړنۍ دغې چې دا وي د راټوکېدو علت پی ټي ایم د پښتنو هدفي وژنو نه دا چې د پنجاب په چې د کوم پښتون به خپل د حقونو غږ پورته کوو، نو هغه به د پنجاب په واسطه باندې په هدفي وژنو کې مړ کېدو یا به ورکېدو یا به بېدرکه کېدو. نو دا چې دی دغه کار به کوم. ماینونه او فوزي تاو تریخوالی کېده، لکه ځکه د بدسي به و چې ماینونه یې هلته پنجابي فوز ډېرې غوښتلي وو چې څوک به بهر راوتلو، که ماشوم به و که بوډا به و که هر څوک به و چې هغه به په دې ماینونو باندې دغ کېدو، نو هغه به دغ کېدو. یا به پښه د لاس پښه به د منځه تله، یا به د لاس د منځه تله، یا به کوم بل د وجود کوم اعضا به د منځه تله. بل دا کار به و چې د ښځو تلاشیګانې به یې هم کولې او هر پښتون به څو ځلې په دغه لار باندې به چې بېرته د قبایلي علاقو طرف ته تلو، دلته به د پنجاب فوز ولاړ، هغې بیا ډېر زورول. نو دا چې دی ډېر یې تنګول. نو د هغې په خاطر باندې دغه دوی د خپله مبارزه پیل کړه. اصلي غوښتنې څه وي؟ د نقیب الله مسعود لپاره انصاف، د بې درکه کسانو خلاصول، ماینونه پاکول، د فوز لخوا د زور زیاتي بندول، د پښتنو د بشري حقونو خوندیتوب. لومړی خو دا وي، خو بیا ورسره خپله دی هغه منشور یا هغه دغې هم ورسره جوړ کړو چې باید څه په دې کې نور هم ور اضافه کړي. هغې پکې بیا وروسته ور اضافه کړل. د غورځنګ طبیعت سوله ایزه مدني حرکت دی، د عدم تشدد فلسفه ده. خو دا باید ورو ورو لکه د ټي ټي پي غوندې کې دا زموږ نظر دی چې کله پنجاب غوښتنې نه مني او په خلکو کې شعور زیات شي او پښتانه ټول په دې عزم او دغه شي مقصد شي چې نه باید پښتونخوا د افغانستان برخه شي، لوی افغانستان طرف ته لاړ شي، باید نه بیا د عدم تشدد نه بیا د دې فلسفې نه به بیا وروسته انشاءالله تعالی راوځي. خو اول په خلکو کې دغه بیداري په کار وه چې خلک تقریبا که نورې سم دی د 50 نه پورته کسان باید د لوی افغانستان غوښتونکي شي. نو بیا به وروسته له وسلې څخه کار اخلي. له وسلوال مخالفت سره مخالفت دی. په اوله کې خو دا کار کوو. مشران یې څوک؟ منظور پښتین دی مشر او ویان چې دی والی وزیر مبارز او پخواني پارلماني غړي وو. په وخت کې محسن داوړ هم د دوی سره یو ځای و، خو بیا وروسته محسن داوړ ځان ته جدا یو بل ګوند جوړ کړو. اوس د خپل ګوند مشري کوي او د پی ټي ایم سره یو ځای کار نه کوي، خو په هغه نظریې چې دي هغه سره یو دي. د پاکستان دولت غبرګون بندیزونه پر جلسو د مشرانو نیول د غورځنګ ترنول په ضدیت سره دې کې به داسې و چې دغه کله چې دوی د خپلې مبارزه شروع کړه، نو بیا د پاکستان میډیا او د پاکستان دغه پنجابي ریاست بیا دوی زورول شروع کړل، دوی بندیان کول او دا د دوی سره ډېر اساسیت او ضدیت ښودو، ځکه دوی په دې پوهېدل چې دغه خلک چې دی پښتانه راپورته کوي. بیا دې دا چې دوی ملاتړي څوک دي، نو امنسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس دغه واچ چې دی دوی ملاتړ کوي. دغه بي بي سي او الجزیره ولا خبرې د کوي، نور دغه په سوشل میډیا باندې یا نړیوال نور ځینې میډیاګانې چې دي بیا د دوی غږ چې دی هغه
نړیوال کوي نو دوی ورته څه ګټه رسوي. بل ناره فلسفه څه ناره د وطن دا وطن زموږ دی او موږ به یې آبادوو. موخه د پښتنو کرامت، عدالت او د قانون واکمني به د پای. پی ټی ایم یو ولسي قانوني او سولهییز خوځښت دی. د پښتنو لپاره دا پوښتنه د وخت ضرورت دی. شوار پښتون راویښ شه یا خپل حقونه وپېژنو. دا چې دی د دوی شوار دی په دې باندې کار کوي. مقصد زموږ دا ورونو چې ان شاء الله تعالی یو ورځ به راځي چې دا ټول پښتانه به راویښیږي او د لوی افغانستان طرف ته به ټول پښتانه ځي، ځکه په دې لوی افغانستان کې د ټول افغان ملت ګټې دي. نو د دې لپاره به ان شاء الله تعالی ټول په ګډه باندې کار کوو. پی ټی ایم په مرته کار کوي. اوس علي وزیر لپاره باید موږ غږ پورته کړو چې هغه دغه د زندان نه راخوشي شي. دغه چې لویه قرباني ورکړې ده ګیلمن وزیر خپل د ژوند نه ورپسې ورتېر شو، دغه د پښتنو د حق غوښتنې کې د خپل ژوند نه تېر شو. د افغانستان او د لوی افغانستان لپاره به همیشه غږ پورته کوو. نو زه به اوس ډاکټر صاحب ته وخت ورکړم. ډاکټر صاحب ستاسې نوبت دی، تاسو خپلې خبرې وکړئ، بیا به راسا صاحب خبرې وکړي. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. د افغانستان د تلویزیون درنو لیدونکو او لیدونکو محترم زماني صاحب او محترم رسا صاحب، تاسو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زماني صاحب، یو نړۍ مننه چې تاسو همیشه د خپل مظلوم ملت د انسانیت او د افغانیت او د پښتونولۍ غږ همیشه تاسو اوچت کړی دی. تاسو ته د پرودانۍ وایم او په دغه ستره مبارزه کې چې تاسو روانه کړې ده او محترم رسا صاحب او یا نورو دوستانو تاسو ته د لا بریا هیله کوم. زما په خپل فکر باندې چې کومه مبارزه چې پی ټی ایم شروع کړې ده دا عادي مبارزه نه ده، ځکه چې دې ته د خلک په داسې عادي سترګه باندې نه ګوري، ځکه دا پی ټی ایم چې پښتانه یو څه وخوځول او دا پی ټی ایم چې په پښتنو کې یو حرکت پیدا کړ، دا پی ټی ایم چې پنجاب ته وښودله چې تاسو هیڅ هم نشئ کولی. موږ د قربانۍ ته حاضر استو او زموږ د دغه مقصد او زموږ د دغه هدف لپاره زموږ نیکونو قرباني ورکړې ده او که په دغه لاره کې موږ هر څومره قرباني شو، موږ به د خپل هدف نه تغییر ونه شو او نه به د خپل هدف نه تغییر وکړو. ځکه چې دا کوم آیات چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ دا د سورت آل عمران 159 آیات او 4 سپاره کې دی. الله پاک فرمایي چې فإذا عزمت فتوکل علی الله. کله ته عزم وکړې، اراده دې وکړله، نو توکل په الله کړه. او الله پاک چې څه دی، ان الله يحب المتوکلین، الله پاک توکل کوونکي خوښوي. نو چې وخت موږ په الله باندې پروسه ده او الله خپل مددگار او خپل کومک کوونکي بولو، نو بیا داسې د پنجاب یا د نورو ظالمانو څخه موږ ویره نه لرو، ځکه چې په همدې ارتباط باندې الله جل جلاله بل ځای فرمایي، هلته فرمایي چې فصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فصبر معنا دلته عالمان مختلفی معنا ورکي. فصبر معنا مضبوط وسیګه، فصبر معنا کلک وسیګه، فصبر معنا ته صبر وکړه. او ان الله الله پاک چې دی لا يضيع اجر المحسنين، د نیک انسان اجر الله نه ضایع کوي. وخت چې موږ ته الله دا ډاډ راکوي او زموږ طاقت او قوت او ملاتړ الله پاک کوي، نو بیا موږ د پنجابي ریاست څخه ډار ولي وکړو. موږ ډېر مثالونه د تاریخ په اوږدو کې د پنجابي ریاست په وړاندې لرو چې موږ څومره قرباني ورکړي. تاسې د محترم علي وزیر د کورنۍ قرباني وګورئ چې 18 نفر د خپل فامیل نه قرباني ورکړي تر ننه پورې. زه پرون ما خبر تر لاسه کړ چې د علي وزیر مور په شفاخانه کې ده، هغه د خپل مور د لیدو په خاطر باندې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. دلته خو ډېر پښتانه په پاکستان کې ژوند کوي او زه ورته دا ژوند نه ورته زه د علي وزیر بند ورته بهتره ګڼم. ویا مړ له تندې ژوند له تندې څنګه د یاده وته بخښنه غواړم، مړ له تندې په ژوندون زما بهتر دی.
مرګ له تندې په ژوندون زما بهتر دی نه ژوندون د دون همتو پر اوبو. د دغه پښتنو ته چې د دغه ژوند کوي د ژوند څخه د علي وزیر ژوند ورته زه وارې ورته زه بهتر ګڼم. نو په دې خاطر باندې حق اخیستل کېږي نه حق غوښتل کېږي نه حق اخیستل کېږي او تر څو به مونږ مزاحمت کوو. نن هم مونږ مزاحمت کوو چې دغه د فلاني ځای کې مونږ سړک بند کړو. نه د سړک بندول نه څه جوړېږي نه د مزاحمت نه څه جوړېږي نه د مظاهرې نه څه جوړېږي. باید مونږ حرکت وکړو. ما ته یو واقعه رایاده شوله کله چې د کالاباغ ډیم د نن نه تقریبا که داسې ووایم چې څو لسیزې وړاندې جوړېدلو نو ولي خان د الله پاګو بخي سره د اجمل خټک نو دوی لاړه په اټک کې او اټک کې بند کړ او ولي خان په خپله په دې سړک باندې خو زمانه د کالاباغ ډیم ته جوړ کړ. تر ننه پورې دوی د کالاباغ ډیم جوړ نه کړ. نو ولې که چېرته مونږ عمل کې دا ثابت کړو چې مونږ دغه شی غواړو نو مونږ به ضرور خپل هدف او خپل مرام ته رسیږو. نو مونږ ته د علي وزیر په بند باندې مونږ ټول افغانان او ټول مسلمانان او ټول پښتانه افتخار کوو. دغسې د بې غیرته لاسونو نه چې هغه خلکو ته سر ټیټېږي او د پنجاب فوج ته سجده کوي دغسې سرونه دغسې مړوندونه ډېر مضبوطي چې هغې کې د پنجاب اټکړۍ پرتې دي. دغه لاسونه او دغه مړوندونه دا ډېر د طاقت او قوت والا دي چې د پنجاب په زندانونو کې دوی شپې او ورځې تېروي. نو د ده دپاره زموږ دپاره یو غټ حرکت پکار دی چې تر څو پورې د پنجابي ریاست ته دا ثابته کړو چې نور ستا دغه تاثیر نه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ټول پښتانه ټول افغانان د پی ټي ایم ملاتړ کوي او د پی ټي ایم سره به اوږه په اوږه باندې ولاړې تر څو پورې چې د لوی افغانستان ازادي موږ حاصله کړې نه وي. او دا همیشه دا په زور او قوت باندې ښودل کېږي. او که چېرته موږ د عدم تشدد په مبارزه باندې مونږ کامیابېدلو نو په دغه 88 کلو کې به مونږ کامیاب شو. په دغه 88 کلونو کې مونږ څه لاسته راوړي دي؟ آیا اوسه پورې د پښتونخوا هغه د اوبو واک زمونږ په لاس کې شوی دی؟ هغه نور یاقوت او زمرد او هغه نور شیان خو لا په ځای باندې پرېږده. مونږ څه خاوره زمونږ د غنایم زمونږ دي ذخایر زمونږ دي طبیعي زمونږ دي واک د پنجاب دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ افتخار باندې په دې کوو چې مونږ په یو دوه درې لباسي چوکیو باندې چې زه والا په سنا مجلس کې ته د سنا مجلس غړی زه نوم نه اخلم. دغه انسان دپاره ډېر شرم دی چې دا اوس هم د پښتنو په نوم باندې مبارزه کوي او د پښتنو د مشر په نوم باندې مبارزه کوي. زه داسې مبارزینو ته زه څه ووایم؟ زه خو ورته هېڅ مبارز نه ویم. اصلا دغسې مبارزینو د هغه خپل نیکه او د پښتنو تاریخ یې خرابه کړ. ځکه چې د یوې چوکۍ په مقابل کې ته هر څه د لاسه تاور کړل. او پنجاب همیشه دا کوشش کړی دی چې زمونږ هغه سترې سترې هستي په معمولي شي باندې خوشحاله کړي دي او تر څو چې دوی هغه د خپل اصلي هدف څخه واړوي. او بل تاسې دغه ته غواړم چې په دې باندې یو څه دوه درې دقیقې خبرې وکړم. د یوکرین کومه حمله چې کړې وه دا ټول د دې شاته د چا لاس دی؟ په نظامی لحاظ سره اوس به د یوکرین او د غرب او د روسي جنگ به وشروع کېږي. ځکه چې دوی هېڅ وخت کې هغه خلک چې د وسلو په واسطه باندې په نړۍ باندې واک کوي هغوی هېڅ وخت کې د جنګ څخه لاس نه اخلي. مونږ او تاسې وکتل د سر په سترګو باندې چې روسي او سوریا امریکا ته په تحفه کې ورکړله چې زه په یوکرین کې څه کوم ته به غږ نه کې. وخت چې کله امریکا روسیا په خپله سوریه په خپله قبضه کې واخیستله نن هغسې حمله یوکرین وکړله. دغه حمله چې وه محترم زماني صاحب او د لوی افغانستان تلویزیون لیدونکو اورېدونکو دا امریکي رهبري کړې ده. دا امریکي رهبري کړې ده او داسې ګزارې روسانو ته ورکړه چې هغه به تاریخ ورته یاد ساتي. دا کوم دلیل دی چې دومره 4,100 کیلومتره وړاندې ته د روسیې په خاوره کې حمله کې او د روسیې خفیه ادارې دې ناخبره دي دې نه؟ نه، دلته ډېر یوه غټه ډوبه روانه ده او ډېر زیات د دې امکان دی چې نړۍ اټومي جنګ ته لاړه شي. ځکه په دې خاطر باندې چې روسیه باندې به دوی فشار راولي او دا فشار نه وروسته به روسیه هغه څه چې امکان او قدرت لري هغه به استعمالوي. نو په دې خاطر باندې نړیوال نور د امریکا د نړیوالو په سترګو کې خاورې نه اچي
او نه روسیا هم په دې پوه شو چې امریکای ورسره یو دوکه ورسره وکړله، لکه چې روسانو سوریه هم د لاسه ورکړله او اوس به په دغه جنگ کې نو د جنگ کامیاب او ناکامیاب پته نه لګیږي چې اوس به دا جنگ زما په خپل ذهن او فکر باندې دا جنگ شروع شو چې د دې انجام به نور څه کیږي. نو دا هغه زما لس دقیقې پروګرام و چې ما په لس دقیقو کې خپل هغه خبرې راټولې کړې او د ستاسې او د ټولو لوی افغانستان تلویزیون لیدونکو او لیدونکو یوه نړۍ مننه. صاحب ډیره زیاته مننه، ژوندی اوسئ. رسا صاحب تاسو هم خپل دغه موضوع در سره دي، نو په دغه موضوع چې خپل نظر له کتونکو او اوریدونکو سره شریک کړئ. ډیره زیاته مننه بورا صاحب تاسو ته او درون ډاکټر صاحب ته سلامونه او د لوی افغانستان ټول لیدونکو او کتونکو ته سلامونه. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. بورا صاحب لکه د تل په شان هم ډېر ښه موضوع مو راده کړې ده چې هغه همیشه د پښتنو او د لوی افغانستان په هکله باندې هغې سره یعنې مستقیما اړیکه او ارتباط لري. نو ډېره زیاته مننه تاسو نه. راځو د روسیې او د اوکراین تاسو مو ورباندې مفصلې خبرې وکړلې او ډاکټر صاحب خبرې وکړلې او ډېر ښې موضوع ته یې اشاره وکړله. دا د روسیې او د اوکراین جګړه دا داسې نه ده چې د دوو ملکونو، دا یعنې تقریبا که سړی ورباندې فکر وکړي دا یو نړیواله جګړه راځي، ځکه چې هغه روسیه هم په اتومي وسلو باندې دغه ده او دلته اوکراین سره ټوله ناتو ولاړه ده. دا چې پردې د شاته دی څه هدفونه لري او څه نه لري، خو ولې مستقیما دا په اروپا باندې غټ اثر لري که چیرته د اوکراین او د روسیې په منځ کې نور هم دغه سره دغه کیږي اوضاع سره خرابیږي، ځکه چې د روسیې دغه ټول هغه ګاز او دغه څه چې اروپا ته راځي یا دغه زیاتره انرژي نو ټول دغه اروپایي هیوادونو سره دی او دغه لري د تجارت لري او هغه لینونه تیر شوي دي دغه اروپا ته اکثریت به خصوصا شرقي او غربي اروپا ته هم تر یوه اندازې پورې راځي. نو دا په مجموع کې سره دغه ټولې اقتصادي اړیکې دا د ټولې نړۍ سره خرابېږي. نو دا مستقیما په افغانستان باندې یعنې تاثیر لري، داسې نه ده چې دا په افغانستان په حالاتو او په اوضاع تاثیر ونه لري. نو الله دې خیر وکړي چې دا موضوع همداسې صلح امیزه ختمه شي او دغه موضوع حل شي، او ځکه چې اوس که دغه موضوع دغه شي نو زموږ افغانستان بیا نو د نړۍ نه هېرېږي او نو هلته نو امکان لري چې هلته بیا نورې قصې پیدا شي. نو په هر صورت باندې راځم بل بورا صاحب د پی ټی ایم موضوع ته لکه تاسې او ډاکټر صاحب چې ورباندې خبرې وکړلې، خپله دغه پی ټی ایم دا کوم سیاسي سازمان نه دی، دا فقط دغه د پښتنو غوښتنې او حق غواړي. نو د دې همدا علت دی چې اکثریت ټول پښتانه که هغه لر دي که بر دي، ځکه چې هغه دې ورسره هم نظره دي هم فکره دي، ځکه چې هغه اصیل پښتانه چې هغه څوک په دې باندې پوهېږي چې دغه واقعا دغه خبرې چې کوم دغه پی ټی ایم سره دي دا د پښتنو د حق د عدالت یعنې د پښتنو هغه طبیعي حق اسلامي حق هغه څه چې د دې حق دی هغه حق غواړي، دی نور اضافه شی نه غواړي. او همیشه هم لکه تاسې چې مو ویله دی هېڅکله داسې د تشدد او د سلا یا دغه د لارې کوم ګواښ نه دی کړی. او دغه څو کاله چې دغه 2013 نه تر اوسه پورې ډېر زیات کار کړی دی. واقعا که سړی ووایي په ډېرو پښتنو کې که سړی مقایسه وکړي به راسې 15 کاله یا 10 کاله مخکې هغه وخت مقایسه کې او اوس سره مقایسه کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، ډېر زیات پښتانه په دې پوه شوي دي چې هغه یو څه شعور دغه ورته ورسېدلی دی چې واقعا دغه او همدا علت دی چې همدغه پی ټی ایم ورځ په ورځ مخکې ځي، ځکه چې ورو ورو پښتانه خوا سره درېږي، ورو ورو پیږي پښتانه چې واقعا دغه زموږ یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې ده چې موږ همدغه پی ټی ایم سره ونښلو او دغه خپل حق او دغه وغواړو د پنجاب نه. نو په دې ارتباط باندې ډېر کارونه شوي دي بورا صاحب، خصوصا تاسې چې د علي وزیر موضوع یاده کړله، دا په ټولو پښتنو باندې دا حق دی چې راپاڅېږي او د اقل هغه خپل غږ پورته کړي چې دی اوس دغه څو کاله متواتر په زندان کې پروت دی او په دې بدو حالاتو کې چې هغه ډاکټر صاحب یادوري مو کړله، مور یې مریضه ده او دغه داسې کورنۍ ده چې تقریبا دغه ډاکټر صاحب ویله چې 18-19 شهیدان دې کورنۍ ورکړي دي. نو واقعا دا د پښتنو ته ډېر ضرور دی چې د داسې کورنۍ یا د داسې مشرانو یعنې په حق غږ پورته کړي او د دې تر شا ملاتړ وکړي. بله راځو بورا صاحب د ګیلمن دغه ته چې هغه بیچاره په دغه ځوانۍ کې شهید شو او مخکې د دې نه چې دی شهید شي دی څو دفعې په زندان کې بندي شو، حتی
د دې نوکان یې ویستل په پنجاب کې، هغه قصې دی چې په عربو کې هغه ځای نه راوغوښتو ایسای. نو دغه ځوان چې دومره کار کړی دی او به خصوصا په دغه میډیا کې چې همیشه د حق د لوی افغانستان د پښتنو د یووالي په خاطر باندې غږ پورته کړی و، یعنې هغه تر خپله حده پورې د انسان هغه هر څه چې د دې په وجود کې وو هغه یې په کار اچولي او دغه د پښتنو په خاطر باندې دغه غږ یې پورته کړی. ولې متاسفانه چې شهید شو بیچاره په دغه ځوانۍ کې، او دی نو دی داسې واقعا دی باید پښتنو ته د یوه پښتانه دې ته باید د یو اتل په سترګه وګوري، ځکه چې دی موږ په خپلو سترګو ولیدي چې دی په دغه ځواني کې بورا صاحب قرباني ورکړله، خپل ژوند یې د لاسه ورکړو، یعنې او په ډېر بد حالت کې څو دفعې په زندانونو کې دغه وخت تېر کړو. نو واقعا ډېر کار شوی دی او الله د هغې شهادت قبول کړي او انشاءالله د هغې نوم به تل په افغانستان کې، په لوی افغانستان کې همداسې ژوندی پاتې او آینده نسلونه به ورباندې افتخار کوي. نو بورا صاحب زه ډېرې خبرې نورې نه کوم، نو که تاسې چې لرئ یا ډاکټر صاحب چې لري مهرباني. ډاکټر صاحب هم خو مخکې دغه شوی و، کمره بنده شوې، بېرته هغه هم راغی. بس نور څه خاص نشته دی ملګرو، تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان، انشاءالله تعالی بل پروګرام کې به بیا سره ګورو.